بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للدين إسلام بنيادي دري أصول أو داغيد دلائل دديد الشرح روانه وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، او دا پاگی کی نهم درس یا بیان دے. خبر دا غدویم بنیاد پا بارکی روانه و چی آغا تعلق ساتی دا دین سرا. اولنے بنیاد دا دے رب دی سوک تے رب بپیجنی، نو دویم بنیاد سا دے دین بپیجنی. معرفت دین الاسلام بی ادلتها پرون منگ شروع کرو گا. دین اسلام پی جند پس سرا پا دلائلو سرا وضاحت اسلام تعریف ولی پا دلائلو سرا دا خبری بخبل ذکی بیان شیوی. بیادا مسئلہ بیان شیوا چی دین دری مرتبی لری. اولنی اسلام، دویم ایمان، او دریم احسان. دا غی تعریف او فرق دا ایمان او دا اسلام پا منز کی دام بیان شیو. بے شیخ رحم اللہ دا خبر کڑیوا چی ہر مرتبہ بی اخپل ارکان لری. نو شروع دا اسلام نکڑیوا وی دا اسلام 15 ارکان دی. گواہی دا دی خبری چی دا عبادت حقدار اللہ دے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے. دا دو گواہینی او منز، روجہ، زکاة، حج دا 15 ارکان دی. نو بے پا دی خبر باندی دلیل بیان کرو چی پا دی سد دلیل لے. شہادتو ان لا الہ الا اللہ تا چی دا گواہی کے چی لا الہ الا اللہ دی بدی باندی دلیل سرے او دا دی معنی صدا تفصیلی بحث پی پرون شیو. او بیا دا کلمی لا الہ الا اللہ و شرطون بیان شیو. وس بخبر شروع کی دا دویم شہادتنا دا دویم گواہینا چی ان محمدن رسول اللہ، چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے. دا گواہی منگ چی کلمہ وایو نو دو خبری پکی دی. یو خود دی خبری گواہی کو چی دا عبادت حقدار اللہ دے، نو دویم بیا دا دی گواہی کو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتی نے پیغمبر دے. اکیو سڑے صرف داوی چی دا عبادت حقدار اللہ دے و پیغمبر نمانی نو دے مسلمان ندے. ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ہر سوک چی زمان ببارکی واوری یهودے دے که نصرانے دے ہر سوک او پا ما ایمان رانوڑی دے مسلمان ندے. یو سڑوی زدہ منم چی پیغمبر زمان گدہ دے او ایمان میں پیم دے، خب بندگی صرف دا اللہ نکی، دا اللہ سر نورم شریک کری بید دی گوائیم پایدہ نیشتی. دوانا گوائنی یو بل سر تڑلے شوی دی. تب دا دو خبری منینو اسلام تبران نوزی. بنیاد بیا دا گواہی دا، گواہی دا توحید او گواہی دا رسالت. دا دو گواہینی چی تکرتا ورکڑی او دا دو شہادتون دی ورکڑو نبیت اسلام ترانو تو سو باقی خبری بیا کو. شیخ رحمه اللہ وی ودلیل شہادت ان محمدا رسول اللہ. او دا دی خبری دا دی شہادت دلیل یو سڑوی زی گوئی کم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے. دا دی دلیل وی دا دے پا قرآن کی اللہ وی چی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقینا جاءکم درغل دے تاسو تا دا خطاب دے طول انسانانو تا، من انفسکم دا جنس تاسونا، رسول من انفسکم درغلی تاسو ته پیغمبر ستاسو د جنس نه
دا دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر ځکه چې الله وی دا درغلی زما د طرف نه دا په دلیل شو کنه په دې دویم شهادت باندې دا دلیل شو من انفسکم استاسو د جنس نو دا خبرم یاد ساتي دا ګوره د عقیدې مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی ها صفت نور دی خو ذات نور نه دی صفت څنګه نور دی رڼا وسره ده دا قرآن راوړی دی الله د طرف نه موږ ته بیان کړی دا رڼا ده کنه حدیثونه دا رڼا ده د هدایت ته خبرې دا رڼا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دا صفت پروت دی چې هغه رڼا ده او نور دی خو ذات یې څه دی ذات بشر دی انسان دی زموږ په شان عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم په دې پیغمبر باندې هغه کار ډیر ګران دی چې تاسو په تکلیف کې وراچئ څومره مهربان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې الله وی کوم کار چې تاسو په مشقت کې اچي د پیغمبر نه خوښي په دا کار ډیر دروند بیا ګرځي غواړي چې په تاسو باندې سخت جوړ نشي ځکه وی حریص علیکم ډیر رسناک ته په تاسو باندې چې تاسو ته خیر در ورسي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلي کنه وی هر هغه خبره چې تاسو جنت ته رسي ما تاسو ته بیان کړی ده او هر هغه خبره چې جهنم ته رسیدو وجه جوړیږي ناغه مې رتم خوري د ځان ته ساتي دومره مهربان دی او دومره مشفق دی ځکه وی بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې د پیغمبر ډیر رحم کوونکی او شفقت کوونکی دی یو بل دلیل په دې سورۃ الاحزاب کې شیخ رحم الله نه راوړي سورۃ الاحزاب کې شتي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د چا پلار نه دی د الله رد کو پاغه مسله باندې چې زید رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شی او لوی شی بیا خلکو وی زید ابن محمد زید د چا زوی د محمد زوی الله برد کوي نه د خلکو نسبت باغ پلارانو ته کوي چې چانه پیدا دي هر چې دا سړی دی نو رسول الله وخاتم النبیین دا خدای الله پیغمبر دی او د نبوت ختم په دمانه شوی دی بس نبوت ختم شوی دا اخرنه مهر دی نو دلته دا مسله سرم ګره یاد ساتي دا مسلم یاد ساتي چې صرف په دا نه وي چې زه گواہی ورکوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی صرف په دې خبره نه ودرې بیا به سره دا وي او دا گواہیم کومه چې دا خیرنه پیغمبر دی د ختم نبوت ته مسله ګوره د ایمان مسله ده چا چې په دې کې ذره برابر شکو کو هغه د اسلام نه وته الله وی وخاتم النبیین دا خیرنه پیغمبر حدیثونو ډیر حدیثونه دی بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خاتم النبیین ذخیرنه پیغمبر نو ځکه خو علماء اتفاقی فیصله ورکړي وا چې قادیانیان او احمدیان او څوک چې د غوی په منهج د سری د کافر دي ځکه چې هغه دا وی او امکان شته د بل پیغمبر او بیا بلکې مرزا غلام احمد قادیانی نه به پیغمبر جوړ کړي نو کله خبره تاویره تاوی چرته به ان شاء الله زما اراده دي ته چې الله توفیق راکو نو د دې گمراه فرقو دی یوی تفصیل به بیان کو نو به کې د قادیانینو د عقیده وضاحت هم پوره وکړو اخر دو ست دلایل بیانې په دې باندې چې مرزا غلام احمد قادیانی نه راوسی پیغمبر جوړ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد بد دجالین دروغجن کذابون دا برخکار کیږي او هر یو بن نبوت دا وکي خو دا ووري چې ځاخرنه پیغمبر یو زمانه بعد بل نشته نو زمونږ د امت اخرنه امت ته او زمونږ پیغمبر اخرنه پیغمبر دا عقیده و سره ساتي وې سره و چې پیغمبر منم ها خو دا نه چې اخرنه دی ویلې څنګه مسلمان دی قرآن او حدیث نه منکر دی دته څنګه موږ مسلمان وای نو دا شیخ په دې خبره باندې دلیل راوړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دلیل پیدا غړي اوس وضاحت کوي چې د دې سمانه ده د ډېر اهمه فائدې په نننی درس کې مخ ټول وایو کنه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمد رسول الله بلکې مؤذن په مخه وي 15 وخت یې منګ ورو د دې څه مطلب دی چې اشهد ان محمد رسول الله صرف په خوله باندې ګوره دا خبره نه ده ليست لفظا يقال باللسان فقط دا الفاظ نه دي چې صرف په جبه ویل کیږي بلکې درې خبرې دي اهمه اولنۍ خبره ده چې تب په جبه باندې د الفاظ وي اولنۍ مسله څه ده په جبه به د الفاظ وي چې زه ګواهي کوم چې دا سړی د الله پیغمبر دی دویم کار به دا کوي چې بیا به د زړه نه هم دغه عقیده ساتي صرف په جبه کار نه کیږي هانو بیا صرف په دیم کار نه کیږي چې تا په جبه وي او د زړه نه عقیده ساتي و دریم کار به دا کوي چې بیا به تابعداري کوي دا ډېره اهمه مسله یاد ساتي درې خبرې دي په جبه به اقرار کې په زړه کې به مضبوطه عقیده ساتي یقین به ساتي او دریم کار به څه کوي بیا به تابعداري هم کوي دا نه چې بس په خوله باندې دا وایي چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده او طریقې له نږدې نه ورځي الله خو د دغه خلکو صفت کړی دی چې تابعداري کوي الذين يتبعون الرسول النبي الامي خلک چې تابعداري کوي د پیغمبر صرف دا نه چې د پیغمبر منلی او په زړه کې عقیده ده او عمل نه کوم چې دغه په طریقه ده څه خبره شو ځکه شیخ رحم الله سوی دې ته اوس غوږ کړي ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وې د دې شهادت معنی دا ده سلور خبرې کړې دي او ډېرې ناشنا زم چې د سرو زرو په اوبو باندې ولیکلی شي نو هم کمې دي طاعته فيما أمر اولنی کار به څه کې شیخ رحم الله وی د دې شهادت معنی دا ده چې تبه د پیغمبر هغه خبره منی د کمی چې امر کړي یعنی د پیغمبر اوامر منل سمت اوسلو کې چې په خپل باندې الفاظ نه دي په خپل الفاظ دي په زړه کې عقیده ده او په اندامونو باندې څه دي عمل لري نو وی چې د دې پیغمبر اوامر به منی دویم کار به څه کې وتصدیقه فيما اخبر او پیغمبر چې کم خبرونه او کم خبري بیان کړی دي هغه به رښتینی ګڼي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته د غیب هم ډېرې خبرې بیان کړي دي کنه بیان کړي دي کنه دي د ملائکو مبارک راته خبرې کړي د الله مبارک راته خبرې کړي د آخرت احوال راته بیان کړي دي د قبر احوال راته بیان کړي تیر شوو قومونو بعض قصې راته بیان کړي راتلون کې بعض حالات بیان شي چې دا ټول الله بیان کړي او دې پیغمبر موږ ته بیان کړي خو موږ لیدلی نه دي په خپلو سترګو خو ته په یقین ساتي دا خبرې به رښتینې ګڼې وتصدیقه فيما اخبر پیغمبر چې کومه خبره کړې ده هغه به رښتینې ګڼي الله وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د خپلو خواهشاتو نه خبره نه کوي بلکې دا خو وحی ده چې الله ورته کوي بلکې دا څه وحی ده چې الله ورته کوي قصه خو تاسو ته معلومه ده کنه کله چې د اسراء او د معراج هغه واقعه را پیښه شوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې لاړ بیت المقدس ته او بیا بر اسمانونو ته وختو هلته د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وکړو بیا راغی سارلی چې کله قریش ته دا خبر وکړو ټولو پورې خاندل تو د میاشتو سفر وی تاسو کو بیا بګل دامو چې اسمانونو ته مختله ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو مشرکان سره ملو شو وی عملګری خو نور سوی وی سوی وا خدا وی هغه وی یقیني خبر وی هغه وی چې هغه وی به رښتیا وی د دې ګوي معنی ده چې پیغمبر سوی هغه به رښتینی غني پای کې به ذره برابر شک نه کوي نو دریم واجتناب ما نهى عنه وزجر پیغمبر چې سنه منع کړی دا غینه بزان منع کوي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله وی کنه وی پیغمبر چې صدر وړي دی هغه والی عمل پکوي او د سنې چې منع کړی دا غینه منع شي پیغمبر چې سنه منع کړی ځان به لري ساتي دا معنی ده چې اشهد ان محمد رسول الله
سلورم کار سره والا يعبد الله الا بما شرع، او د الله عبادت بکې د دغه پیغمبر په طریقه باندې. دا ډیره ناشنا خبره ذکر کړي، ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم قانون ذکر کړی دی کنه، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې دې عمل کو چې زمونږ امر پې نه وي، زمونږ د طرف نه به څه دلیل نه وي، نو د عمل څه دی؟ مردود دی. په دې کې نصیحت ټولو هغه مسلمانانو ته چې په دې باب کې کمزوري دي، څوک په پلاني او علاني بس روان دی، او چا د امامانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا د مولیانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا د پیرانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا ځان له نور کتابونه مضبوط رانیولې ده، او دې ته ګوري نه چې د پیغمبر طریقه سوا. نو دا خبره ټولو ته وکم، ګوره ته چې دا وې چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله کې دا خبره دنه ده چې ته به د الله بندگی اوم د دې پیغمبر په طریقه کې د چا په باره کې چې ته ګواهي ورکړې چې دا پیغمبر دی، د ده په طریقه به بندگی کې د الله. اوس ګوره دا دې خبره کې سوچ وکړئ، الله په قرآن کې وایي ما د انسانانو او پیریان څه لپاره پیدا کړي؟ عبادت لپاره. نو الله خو دې شم کولی شو چې دوی ته ویلی چې بس عبادت کوئ؟ نه، پیغمبر یې راولېږو. ولې راولېږو؟ دې دپاره چې زما بندګي به کوئ، خو د دې پیغمبر په طریقه به یې کوئ، خپلې طریقې به پکې نه راوباسئ. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الف نه د یا پورې مکمل دیني موږ ته بیان کو، او الله راته په قرآن کې مو وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. دا پیغمبر ستاسو لپاره نمونه ده، دې چې څه کوي هغه کوئ، او بس د ده په طریقه روان شئ. نو د دې لارې به مضبوطې رانیسي، هله به کامیابېږي. نو په دې ګواهي کې څلور خبرې شوې. څه چې پیغمبر د څه حکم کړی دا به منې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړي د هغې تصدیق به کې، پیغمبر چې د څه نه منع کړی د هغې نه به ځان منع کې، او د الله عبادت به هم د دغه پیغمبر په طریقه کې. دا ګورې شیخ رحم الله ډېره ناشنا خبرو ته اشاره کړې ده. ښه، اوس راځو درېم رکن ته. درېم رکن څه دی؟ مونځ دی. دویم رکن څه دی؟ مونځ دی. نو فائدې یې ده کوي. مخکې د شهادت د توحید شهادت ذکر شو، او بیا د رسالت. معنی دا ده چې عقیده نه وي نو اعمال نه قبلیږي. ځکه خو به د پنځو ارکانو کې د اسلام 15 ارکان دي که نه، نو اولنی رکن د توحید او د عقیدې سره تعلق ساتي. بیا مونځ دی. نو اوس دوی مونځ ذکر کو. ودلیل الصلاة والزکاة وتفسیر التوحید، او دلیل د مانځه او د زکات او د توحید د دې معنی دا دی قوله تعالی، وینا د الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، او امر نو شوی هغوی ته مګر د دې چې بندګي به خالص د الله کوي، د توحید د مسله به کې مراله. ويقيم الصلاة او پابندی کوي د مانځه، ويؤتوا الزکاة ورکوي زکات، وذلك الدين القیم، او دا مضبوط دین دی. نو مونځ چې د اسلام دویم رکن دی او ډیر اهم رکن دی، ځکه خو حدیث کې دا راځي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو مشرکانو په منځ کې دیوال او فرق هغه څه دی؟ مونځ دی، چې چا پرېښو هغه کافر شو، والعیاذ بالله. نو مونځ معمولي رکن نه دی. ګورې ځکه خو د قیامت په ورځ به د الله په حقوقو کې اولنی تپوس د څه په باره کې کېږي؟ مانځه په باره کې کېږي. که په دې کې کامیاب شوي نو مخکې بیا کامیابي، او که په دې کې تاواني شوي بیا مخکې هم تاواني. قرآن کې ځای په ځای الله د په مانځه باندې امر کړی دی، او په زکات باندې. زکات هم د اسلام په ارکانو کې رکن دی، چې دا مخصوص مال دی د مخصوص خلکو دپاره د خپلو شروطو مطابق. دلیل شیخ چې کوم ذکر کړی دا خو موږ بیان کو، خو این علاوه الله په قرآن کې ځای په ځای دا
زکات د منځ امر کړي واقیموا الصلاه واتوا الزکاه واركعوا مع الراكعين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. نو دلته درې خبرې ذکر کړي. د تفسیر د توحید هغه تفسیر به ذکر شو چې اخلاص په ځان کې پیدا کې دغه شهادت سره تعلق ساتي، او دویم رکن منځ دغه دلیل بیان شو، او دریم رکن زکات ته د زکات دلیل هم بیان شو. والدلیل الصيام، څلورم رکن سره روزه ده صيام، او روزه په عربی کې په لغت کې امساک ته وایي، او شریعت کې معنی ده چې ځان بندول د خوراک نه او د خواهشاتو نه د سحر د راختونه واله د کم وخت پورې نور ډوبېدو پورې. دا رکن دی د اسلام. دلیل په دې باندې سره شیخ وایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای ایمان والو په تاسو باندې روجی داسې لازم کړی شوي دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې لازم کړی شوي. نو د آیت کې یو خو دا معنی شو چې یو خو دا فایده شو چې کتب علیکم دا رکن دی لازم دی. په اوله کې تخییر و د اسلام د روجې دا مسله چې نوي کله بیان شوه الله طرف نو تخییر پکې و، که څوک روجه نیسي او که څوک د هغې په ځای مسکین له خوراک ورکړي خو بیا لازم شوه. الا هغه خلک چې هغه شریعت مستثنا کړي دي او کمزوري دي، بیماران دي، په سفر دي، هغه جدا مسلې دي. موږ په خپلو ځایونو کې بیان کړي، دلته موږ د روجې مسایل نه بیانو. خو چې دې خبرې وضاحت کوو چې یا الذین آمنوا ای ایمان والو خطاب مؤمنانو ته دی کتب علیکم په تاسو باندې لازم دي. د دلیل له دې باندې چې روجه رکن دی وی لازم دي په تاسو. بله فایده دې دا هم راووته چې د روجې په مخکینو امتونو باندې وي، ځکه وی کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې لازم وي. حکمت ذکر کو په آیت کې لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي. الله ستانه غواړي چې دوی دې وږي شي او دوی دې تږي شي او دوی دې اسې وزورلی شي او دوی دې په تکلیف کې شي. نه، رب العالمین غواړي چې دوی کې څه پیدا شي؟ تقوا پکې پیدا شي. ودلیل الحج یو پنځم رکن حج دی. حج په اصل کې په لغت کې قصد او ارادې ته وایي، او په شریعت کې معنی دا چې یو سړی قصد وکړي او اراده وکړي د کعبې او د مشاعر مقدسه هغه ځایونه لکه عرفات، مینا، مزدلفه، اراده وکړي د هغه ځای په مخصوصو وختونو کې. اوس یو سړی په رمضان کې روان دی عرفات ته، دی خو هغه ځای روان دی، خو د زمانې څه ده؟ زمانه برابر نه ده. یو سړی په مینا کې ولاړ دی د محرم په میاشت کې، او زه جمرات ولم شیطانان ولم. صحیح دی، دی خو ځایونو ته تللی دی، خو دا خبره موږ په تعریف کې وکړه چې په مخصوص عبادت په مخصوصو ځایونو کې په مخصوص زمانه کې. په دم په مسلمانانو باندې لازم دی، پنځم رکن دی. دلیل پیدا دی ولله علی الناس حج البیت، او د الله حق دی په مسلمانانو باندې او په خلکو باندې حج البیت، حج کول د بیت الله په خلکو باندې وی دا لازم دی. الله وی ها من استطاع الیه سبیلا، چې چا سره استطاعت هغې ته رسېدو. حج کې بیا د قدرت ورسره شرط دی. چا چې قدرت نه او طاقت نه په حج دی او نه په عمره شي، استطاعت پکې شرط دی. او دلته موږ د حج مسلې نه بیانو، د حج مسلې موږ خپل ځایونو کې بیان کړي، خو صرف دلیل هم بیان کو په دې حج باندې. استطاعت بیا په دوه قسمه دی، یو د استطاعت بدني او دویم د استطاعت مالی، چې تاسو سره د دوه طاقتونه یي. استطاعت بدني څه ته وایي؟ چې ستا په بدن کې طاقت وي، ته تللی شي، سفر کولی شي، په سورلۍ کې ناستی شي. او استطاعت مالی خرچه شوه.
بیا دا فایده به ته ذکر کم اگر کله ته موږ د حج مسلې نه بیانو د چا چې بدني طاقت نه او مالی نو دی به د خپل طرف نه وکیل ګرځي چې حج وکړي د چا چې څه طاقت نه بدني نه او مالی یو سړی بیمار دی رقیدې نشي ګرځېدلی یو مال ورسره شتي نو دی د خپل طرف نه یو وکیل او نایب ګرځولی شي ښه یو سړی دی بدني برابر دی بدني طاقت شتي مالی طاقت یې نشته مالی د نایب ګرځولی شي نشي لکه اوس یو سړی دی په ملک کې دی او ډېر غریب دی مالی طاقت یې نشتي بدن نښه برابر دی او تا ته ټلیفون وکړو زما دپاره پکې حج وکړه کولی شي نشي د هغه سړي دپاره حج کولی شي چې بدني طاقت یې نشتي او مالی شتي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو زنانه راغله که نه وی رسول الله پلار مې بوډا دی په سورلۍ نشي کېناستی ماته چې بدني طاقت یې نشتي زه د هغه طرف حج کوم یې وکړه ځکه چې مالی طاقت خو شتي خو بدني نشتي نو چې کله د مالی طاقت نه غریب وي او بدني طاقت یې نو بیا هم په تا باندې حج نشتي او نه بل ته پکې نایب ګرځولی شي نو دا هغه 15 ارکان شو د څه شي د اسلام المرتبة الثانیه موږ وایو که د دین څو مرتبې دي پرون بیان کړي 3 اسلام او دویمه ایمان اوس د ایمان خبره کوي الایمان وی دویمه مرتبه د ایمان ایمان په لغت کې د عربی په لغت کې معنی ده د یو شي تصدیق کول او اقرار کول د یو شي تصدیق او اقرار او په شریعت کې ایمان څه ته وایي وینا د په ژبې سره عقیده د په زړه کې عمل د په اندامونو ډیریږي په بندګۍ سره کمیږي په څه سره په ګناه سره دا عقیده دا کم تعریف چې موکو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده صحیح حقیقي اهل سنت والجماعت اهل الحدیث سلفیان او دا د سلف صالحین دا منهج دین چې کوم مشرانو هغوی به هم د ایمان دا تعریف کو هغوی به څه وي قول باللسان وینا د پس په ژبه و اعتقاد بالقلب په زړه کې څه ده عقیده ده و عمل بالجوارح او عمل د پاندامونو باندې یزید بالطاعه ډیریږي په نیکیانو سره وینقص بالمعصیه او په ګناهونو سره کمیږي دا عقیده به ساتي په دې ایمان کې ګوره 3 خبرې اهم دي عقیده په زړه کې وینا د ژبې عمل د اندامونو دا 3 خبرې لازم دي ټولې په ایمان کې او بیا دا چې کمیږي هم او زیاتیږي هم او که صرف یو سړی دا وایي چې په خوله باندې ما لا اله الا الله ایمان مې راوړی نو بیا خو منافقان هم بیا مؤمنانو ولې هغه هم په ژبه وي ښه که یو سړی وایي چې په زړه کې ایمان هم بس نو بیا خو فرعون مسلمان ولې فرعون خو په زړه کې دا منله کنه چې زه اله نه یم ځان خو ته پته وي چې دروغجن یم خو وینه عمل یې نه کو ایمان کې د ایمان تعریف به څنګه کې دا خو د هغې لغوي تعریف شریعت کې ایمان څه ته وایي اقرار په ژبه په زړه کې عقیده په ژبه باندې وینا ده په زړه کې عقیده ده په اندامونو باندې عمل دی په نیکیانو سره ډیریږي په ګناهونو سره کمیږي الشيخ رحمه الله وهو 70 شعبه او د اسلام وی صد پاسه او یا سانګي دي سانګي فاعلاها قول لا اله الا الله د ټولو نو چته سانګه سره التوحيد لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق او د ټولو نو وړه پکې دا د لارې نه هغه شی لري کول چې چاته تکلیف ورکړي والحياء شعبة من الإيمان او حياء کول د ایمان په څنګه کې یو څنګه ده
دیزی کی شیخ رحم الله حدیث ته اشاره وکړه چې ابو هريره رضی الله عنه بیان کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الايمان بضع و70 او بضع و60 شعبه ایمان سره پاس او یا سانګی لري یا سره پاس شپېته سانګی لري د ټول اوچته سانګ کومه ودا لا اله الا الله توحید ټول نه کومه لاري ناګه شدري کول چې خلکو له تکلیف ورکي او حیا هم د ایمان په څنګه کې یو څنګه ده زبته اوسته فائدې ذکر کوم د شیخ خودلته داونه وی په تعریف کې چې ایمان پزړه کې عقیده دا او په جبه وینا دا او په عمل د پاندامونو خودم رتیز دماغ ول الله ور کړو یا کوم دلیل چې ذکر کو پدې کې درو خبرو ته اشاره ده منګه دا وی چې ایمان وینا د شي د جبه فاعلاها قول لا اله الا الله او چې ته څنګه د اسلام سره لا اله الا الله قول وینا ته کې شیخ اشاره وکړه په ایمان کې وینا ده ها بیا ټول لاندې د لارې نه یو شی لري کول دا عمل له پاندام باندې شي دی عمل له او حیا هم د ایمان یو شعبه ده نو حیا خو د زړه سره تعلق ساتي درېونه خبرې پکې د نه راځي وینام ده عقیدم ده او عملم ده والحياء شعبة من الإيمان او حیا د ایمان څنګه ده حیا په دوه قسمه دی واغه حیا چې شریعت غواړي ممدوح حیا ده او یو هغه حیا ده چې شریعت نه غواړي لکه یو سړی حیا کوي په حق بیانول کوي حق نشم بیانول شرمېږه مال حیا راځي یا یو سړی حیا کوي چاته نصیحت نشي کولی یا د پلانی د لاسه نیک اعمال پرې خو دغه نه شرمېږه دا حیا شریعت نه غواړي حیا په مناسب ځکه کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر حیا نه کی انسان ډیر حیا نه کی انسان نو د ایمان ډیر څنګه دي هغه ارکان جدا شي د ایمان څو ارکان دي د اسلام خو 15 ارکان دي د ایمان څو ارکان دي د ایمان ارکان یې دوه شپږ ارکان دي ایمان په الله او په کتابونو او په رسولانو نو د اسلام خو 15 ارکان دي د ایمان شپږ دي خو دلته خبره څنګه ته وکړه څنګه جدا دي او ارکان جدا دي ګوره دا فرق یې ساتي ګور رکن هغه شی ته وی چې هغه بنیادی چې ارکانو کې یو شی لړ کنه نو د اسړي ایمان څه شو ختم شو او د څنګه کې څه شی کم شو نو ایمان وسره نه ختميږي چې سو پوری رکن نه لکه مثال بدر کم اوس به ارکان موږ بیانو د ایمان تفصیلا پای کې یو رکن دی په آخرت باندې ایمان رکن دی کوم بنیاد دی یو سړی دی ټول ارکان منی خو په آخرت ایمان یې نشته مسلمان دی نه دی ځکه چې بنیاد پرې خو دی خاصانګه اوس په څنګه کې یو ذکر شو د لارې نه هغه شی لري کول چې خلکو تکلیف ورکړي یو سړی نه لري کوي مسلمان دی کنه دی خو کمزور دی نو په څنګه او په رکن کې فرق کوا په شعبه او په رکن کې فرق کوا بیا او به د شعبې ټول یو شان نه دي بعض واجب دي او بعض مستحب دي لکه اوس د ایمان په څنګه کې یو څنګه دم د جموز کوا واجب دي که مستحب دي واجب دي بلکې رکن دی د اسلام بعض مستحب دي کدیونه کړو نو باغې باندې بیا ته نه ګناګاری بیا موږ دا خبرو کړی چې ایمان ډیریږي او کمیږي په دې به یو دلایل بیان کو چې خبر خوازی شي الله په سورۃ الانفال کې دا خبره کړې ده انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان سوکتي چې کله الله یاد کړی شي دا غوښونه وېریږي واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا او کله چې الله آیتونه د مؤمنانو په مخ کې ولوستي شي نو دا غو ایمانونه ډیر شي هیڅ مطلب زادتهم ایمان بعض غلط عقیده ولدلته ترجمو کې ایمانونه تازه شي ځکه چې تاسو نه منئ چې ایمان ډیریږي ولياذ بالله هغه مرجئه د عقیده وکنه د مرجئه د عقیده دا وې زمونږ ایمان دي سیده لکه څنګه چې ابوبکر صدیق ایمان دي
او زمونږ ایمان دي سي لکه څنګه چې د جبرئیل علیه السلام ایمان دی دا وی دا معنی چې کلمه ته وي ته شوي مسلمان شوي بس ته ایمان راوړو کنه اوس دا نه ډیریږي نه کوي ځکه چې هلته پکې هغوی عمل دننه نه ګڼي او موږ خو په ایمان کې عمل هم دننه دی نو چې څومره ستا عمل دی دومره د ایمان دی او دا د منلو خبره زمونږ ایمان او د ابوبکر رضی الله عنه ایمان یو شان دی زمونږ ایمان او د عمر بن خطاب ایمان یو شان دی منلو خبرې عقل هم نه مني او دغه خلک په زړه کې په خپله هم نه مني خو چې الله څوک ګمراه کړي هغه بیا ګمراه وي زه دا یقینا دا خبره کوم زه هم ګورې د کومو خلکو چې دا خبره ذکر کړې دا فرقه د مرجئه ګمراه هغوی دا ویلي چې ایمان نه ډېرېږي او نه کمیږي او زمونږ ایمانونه او د ابوبکر صدیق ایمان یو شان دی زه هم دوی هم په زړونو کې دا خبره مني چې دا موږ څه کړي وړي وایو یو سړی الله په قرآن کې تذکره وکړي او د پیغمبر د هجرت ملګری او د جنت ګوهی هغوی شي ستا او د هغه ایمان یو شان دی ښه دا کلمه خو پیغمبر هم ویلې ده پیغمبر هم مسلمان دی مؤمن دی نو بیا ستا او د هغه ایمان هم یو شان دی بیا زمونږ او د جبریل ایمان یو شان دی الله وی زادتهم ایمانا ډیر شي د هغوی څه په قرآن اورېدو سره ایمان ډیر شي د هغه واضح دلیل دی چې ایمان ډیریږي خایب یو بل ناشنا دلیل ته بیان کوم سورة توبه کې دی دی منافقانو به په صحابه کرامو پورې خاندل الله وی اذا ما انزلت سوره کله چې قرآن کې یو سورت نازل شي فمنهم من يقول په دې منافقانو کې به بعضو مؤمنانو ته داوي ايكم زادته هذه ایمان دا چا ایمان ډیر کو خندل به نو دلته تاسو ته فائدې ذکر کوم منافقانو چې مؤمنانو ته داوي چې تاسو کې د چا ایمان ډیر کو خو هغوی اورېدلي د صحابه کرامو نه کنه چې زموږ ایمانونه ډیریږي نو دوی به د هغې نه مسخره جوړه کړه ټوغه ویل چا ایمان ډیر کو الله وی فاما الذین آمنوا واورئ کوم چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانا د هغوی ایمانونه ډیریږي او چې یو سړی ګمراه شي په دې واضح ایتونو هم نه پوهېږي نو څوک به بیا پوه کړي درشان الله په سورة المدثر کې دا خبره کړې ده ویزداد الذین آمنوا ایمانا او ډېر به شي د مؤمنانو ایمان یو سړی به چې دا خو تا دلیل ذکر کو په ډېرېدو باندې په دې دلیل ذکر که چې ایمان کمیږي نو یو خو بغیر د دلایلو نه دا خبره واضحه ده هر شی چې ډیریږي نو کمیږي هم هر شی چې قابل د ډیرېدو دی نو دی قابل د کمیدو هم دی یاره پلانې شی ډیر شو دی د خپل ځینې وخوځېد که نه ډیر شو نو د داسې هم کیدی شي چې بیا راکوشي کم شي نو بغیر د دلیل نه کم دلیل کې چې دا ثابته شو چې ایمان ډیریږي همایي کې دنه خپله دا خبره پرته ده چې ایمان کمیږي خو زه به ته بیا هم دلایل ذکر کوم کیدی شي څوک وایي چې داسې دلیل شو چې نه مني خو هسې هم نه مني خو کیدی شي بیا اعتراض وکړي زه به د دلیل ذکر کوم په صحیح بخاري کې یو حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنتیان به جنت ته لاړ شي جهنمیان به جهنم ته لاړ شي بیا به سپارښونه مو شي جهنمیانو کې چې کوم موحدین دي به راوځي الله به دوره مهرباني وکړي ثم يقول الله تعالى الله به دوي اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان راوباسي اے ملائکو د جهنم نه هغه مؤمن چې په زړه کې د شړشمو د دانې امر ایمان دی بس راوباسي نو زه اوس تاسو نه سوال کوم شړشمو د دانې امر ایمان څه ایمان دی څومره کمزوری دی هغه چې د اول نه چې جنت ته تللي دي د هغوی ایمانونه به څنګه دي د په مقابل کې او بل چې د دوی نه مخکې وتي دي خو د دې ایمان کم شوی دی که نه کمزوری دی که نه شړشمو د دانې امر ایمان دی ترشن حقلون دا خبره مني او که زه دا خبره وکړم دا به غلط نه دا باطل پرس اکثر ګوره په خپل ضمیر ملامته کوي خو مجبوري د ډېرو خبرو د لاسه چې دا اوس دا خبرو د بیانولو مقام نه اسباب ما بعضو درسونو کې بیان کړي چې ولې دا باطل پرس د خپل باطل نه نشي اورېدی دا خبره خو واضحه ده اوس تر علي جومات کې ناسي درس ته ګنټه نیمه ګنټه او بیا لاړې کور کې ناسي د بچو سره د ملګرو سره ګپ شپ لګي او خاندي نو ایمان کیفیت په دواړو حالاتو کې یو شان
ته چې کله درس اوري، کله چې سیرت واوري، کله چې د قرآن تلاوت واوري په خوږ اواز سره، د پیغمبر حدیثونو، د ایمان په زړه کې سم ټوپونه وایي، ټوپونه. او به سړی په دنیا کې مصروف شي او په مزدورۍ کې مصروف شي او د بچو سره کینی، نو بیا هم ایمان هغه شی نه. ایمان کې فرق دی. سړی ته په خپل ایمان کې هغه فرق محسوسیږي چې اوس زما د ایمان جذبه هغه نه ده څنګه چې مخکې وه. دا ما په دې خبره دلایل ذکر کو. وارکانه 6، او د ایمان ارکان څو دي؟ 6 دي. ان تؤمن بالله، په الله به ایمان راوړي، یعنی یک یوازې په الله باندې ایمان، دغه سره به څوک نه شریک کې، نه په ربوبیت کې، نه په الوهیت کې، نه په نومونو او په صفاتو کې. او په دې باندې خو ډېر وضاحت وشو مخکې. دویم رکن د ایمان څه دی؟ وملائکته، او ایمان به راوړي په چا باندې؟ په ملائکو باندې. جمع د ملک ته. ملائک دا د الله یو عجیبه مخلوق دی چې پیدا کړی دي د نور نه، او د الله سبحانه وتعالی نافرمانی دوی نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم، الله چې ورته څه ووایي هغه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، او الله چې ورته څه ووایي هغه کوي، بس د الله نافرمانی نه کوي. ملائکه د الله نافرمانی نه کوي، او نه پکې الله شهوت اچولی دی، بس صرف د الله بندګي کوي. نو زمونږ ایمان دی په دې ملائکو باندې. بیا دا هر یو ملک ته پکې الله خپل کارونه سپارلي دي. لکه جبریل علیه السلام څه کوي هغه؟ هغه څه کار دی؟ وحی راوړي. پیغمبرانو ته وحی راوړه دا د کار دی. او ملائکو کې مشر هم دا دی، او ټولو کې عزتمن هم دا دی، او ځکه درته ویل کېږي الروح الامین. بعض ملائکه هغه دي چې هغوی د الله د عرش نیولی دی، الذین یحملون العرش، هغوی دا کار دی. بعض هغه دي چې باران راورول، د ځمکې نه ګیا واښه راخیجول، دا کار ورته الله وله کړی دی، لکه میکائیل علیه السلام. بعض په دوی کې هغه دي چې هغه به شپېلۍ وایي، لکه څوک؟ اسرافیل علیه السلام، دا کار الله هغه ته وله کړی. بعض هغه دي چې لکه د مسلمانانو نه، د انسانانو نه، بلکې د مخلوقاتو نه روح هغه شته، ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت. خو بعض هغه دي چې د مور په خېټه کې ماشومي کله پکې ساه اچولی کېږي، لیکل کوي. لکه موږ مخکې ذکر کړي وو، 4 خبرې ولیکي: عمل او رزق او ژوند، او دی به بدبختي که دی به خوشبختي، ټول لیکلی شي. بعض هغه دي چې د انسانانو د اعمالو حفاظت کوي، لیکي. هغوی ته څه ویل کېږي؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. سحر ماښام دوی د انسان سره 2 ملائک. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله د انسان چې څه خبره کوي، بس ملائکه هغوی ولیکي. یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کړي، وی تاسو کې بعض ملائک د شپې راځي، بعض د ورځې راځي، او دوی جمع کېږي په 2 منځونو کې. کم منځونو کې؟ مازدیګر او سحر کې. نو د 2 منځونو ډېر اهمیت دی. کله چې دا ملائک لکه اوس د شپې ملائک دي، سحر مانځه کې هغه نور ملائک راکوشي، نو دوی بره وخیږي. وی الله دې تپوس کې وهو اعلم بهم، الله ته خپته کیف ترکتم عبادی، زما هغه بندګان هم څنګه پرېښودو. وی دوی ورته وایي چې یا الله ترکناهم وهم یصلون، او موږ پرېښودو، هغه د سهار مانځه کې په سجده کې پراته وو، په مانځه کې وو، او مازدیګر چې پسې تلي وو هم په مانځه کې وو. 2 منځونو کې چې ته یې، نو ملائک د ریکارډ بره خېجئ، او چې ته اوده پروت یې، هغه وایي الله به مونږ رالو، هغه اوده و. مازدیګر تلي وو، خو هغه مزدورۍ کې وو. مونږ پسې تلي وو، هغه کاروبار کې، هغه د بچو سره مصروف وو. نو بیا به ته کم مخ الله ته مخامخ کې. نو بعض ملائک الله په دې اعمالو مقرر کړي. بعض هغه دي چې د انسان د حفاظت لپاره دي. یو سړی سهار ماښام اذکار وایي، مانځه نه بعد اذکار وایي، رب العالمین د شرونو نه او د آفتونو نه ساتي.
په دغه اذکارو سره نو ملائک مقرر کی له معقبات من بین یدیه ومن خلفه مخکې او شاته الله ملائک مقرر کی ها څه دپاره د حفاظت دپاره بیا دې ټولو ملائکو بدنونه یو شان نه دي لکه الله وایي که نه جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع بعضو الله دو وزری ورکړي بعضو درې بعضو څلور لکه جبريل علیہ السلام څو وزری دي 600 وزری دي الغرض زمونږ په ټولو باندې ایمان دی ها زمونږ په ټولو باندې ایمان دی که موږ ته اوصاف او اصناف معلوم دي او که نه دي معلوم زمونږ په ملائکو باندې ایمان دی چې د الله یو مخلوق دی د نور نه پیدا کړی دی ګناه نه کوي د الله امر مني د کومو چې موږ ته نوم معلوم دی کار معلوم دی یو په هغه باندې زموږ تفصیلي ایمان دی د کومو چې موږ ته نومونه نه دي معلوم او نو کارونه موږ ته نه دي معلوم په هغو باندې زموږ اجمالي او غونډ ایمان دی دا ډېر ناشنا مخلوق دی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اسمان کې هر ملک ته یا په سجده دی یا په رکوع دی الله ته عاجزي دي او چې کله قیامت راشي دا چې د کوم وخت نه پیدا شوي د الله بندګي کوي او قیامت پر ورځ به بیا الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک یا الله موږ ستا داسې بندګي نه ده کړې لکه څنګه چې پکار نو دا د الله ډېر ناشنا مخلوق دی نو د ایمان دویم رکن دا شو اولنی رکن بیان شو په الله باندې ایمان او دویم په چا باندې ایمان په ملائکو باندې ایمان دریم په کتابونو باندې ایمان دریم وکتبه هغه کتابونه چې الله نازل کړي دي په پیغمبرانو باندې د مخلوق د هدایت لپاره نو زمونږ په ایمان دی دا خبره د ساتي زمونږ په دې ایمان دی چې دا حقیقي د الله کلام دی د الله خبرې دي د آسماني کتابونه ټول د الله خبرې دي ایو دې زموږ ملک کې مقرر غونته کې د غریب سره علم نشته او تورات او زبور دا د الله خبرې نه دي او دا قران د الله خبرې ده څه خبره شو قران کې بدی باندې ډیر زیات دلایل له اوس موږ دلایل نه شو ورته لنډه خبره ده چې آسماني کتابونه ټول د الله خبرې دي زموږ په ایمان د کوم چې موږ ته نمونه معلوم دي موږ سره دا نوم سره منو زموږ په ایمان دي لکه تورات انجیل زبور ابراهيم عليه السلام صحیفه د موسی عليه السلام صحیفه په ټول باندې زموږ ایمان دی او د کوم چې موږ ته نمونه نه دي معلوم پاګیم زموږ ایمان دی او چا چې دغه بیا په قران باندې په دغه کتابونو چې ایمان دی نو بیا په قران باندې زموږ ښه تفصیلی ایمان دی لکه چې قران خو موږ سره دی او اینوي اوري په هر ټکی زموږ ایمان دی چا چې یو ټکی نه دی یو حرف نه د قران نه انکار وکړو د سړی څه شو کافر شو والعیاذ بالله نو د ایمان دریم رکن څه شو ایمان په آسماني کتابونو باندې په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله سبب بیا دې ځنه شروع کو چې د ایمان څلورم رکن دی په پیغمبرانو باندې ایمان پیغمبرانو باندې به ایمان څنګه او باقی ارکان د ایمان او بیا مرتبه د احسان دې مبارک ان شاء الله سبا تفصیلی خبرې کو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې موږ د مرګ پوری په ایمان او په اسلام باندې قائم او دائم لري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين